سلام دوستانو، بیا ښه راغلاستئ رادیو کې شروع وجوړې دوستانو. تاسو ته نن یو بهترینه ویډیو لرم چې هغه دی سامسونګ شل په باره کې. البته مختلفې ویډیوګانې راغلي دي، خو زه به تاسو ته ښیم چې کومه ویډیو کوم موبایل بهترین موبایل ده. صحیح ده؟ مثال سامسونګ نوٹ لایټ راغلی ده، نوٹ لایټ مختلف به تاسو وروسته ویډیو کې ښیم. اما سامسونګ 3 ماډل موبایل یې چاپ کړي دي، هغه سامسونګ شل دي چې دا به زه تاسو ته ویډیو کې ښیم چې څو موبایل دي، په څه قیمت باندې دي او څه ښه والی دی پکې. ډېر ښکلي موبایل دي. البته زه خپله به بیا ویډیو کوم، زه خپله ویډیو درته پې کوم چې هغه په څه ماډل دي، او دلته به تاسو ته اوس په هغه کې وښیم چې دې څومره حافظې دي، څه قیمت باندې دي، او څنګه کولی شي تاسو یې پیدا کړئ، څنګه کولی شي وګورئ، څنګه کولی شي د ریټ یې پوه شئ، خبر شئ. صحیح دی دوستانو؟ نو زه باقي د ما سره اوسئ په ویډیو کې. انشاءالله ویډیو مو خوښېږي او که خوښ هم سره یو لایک در سره وروټومبئ. زه دوستانو اوس یې شروع کوو. نو ښه دوستانو، نو که چیرې ما میکرافون نه څه اواز لږ ګډوډ وي، بخښنه غواړم، ځکه د کامرې اواز و د سکرین شاټ کومه ویډیو کوم نو خیر لږ فرق پکې دی، خو بیا هم خیر ډېر نه دی، خو بیا هم لږ څه اواز شاید بدلېږي. دوستانو زه اوس تاسو ته ښیم چې کوم موبایل نوي راغلي دي او تاسو څنګه کولی شئ یو نوی موبایل راشي په ګوګل کې وګورئ. فرض کړئ زه وهم سامسونګ ګلکسي S20. صحیح دی، دا به دلته داسې وي ګلکسي نه سامسونګ ګلکسي نیو، مثلا دا به زه لرې کړم سامسونګ نیو all phone price 2020. ښه دوستان، دلته که اوس ګورئ دوستانو ډېر مختلف موبایل راغلي دي، البته مختلف پرایسونه دي او مختلف موبایل دي. صحیح ده؟ که دې کې تاسو ګورئ دوستانو سامسونګ موبایلز پرایس لاست پرایس، ښه دا قیمتونه دي. خو دې کې چې دی دوستانو باید چې زه تاسو ته وښیم چې هغه اصلي نوي موبایل راغلي. مثلا دلته که تاسو وینئ دوستانو مثال دا موبایل ده 1509 روپۍ دی. کوم یو دی؟ سامسونګ ګلکسي S20. لکه دا چې دی نوی موبایل راغلی. صحیح ده؟ زه به دا اوپن کړم، زه تاسو ته وښیم چې دا څه شی نوي دي. کې فرض کړئ دا موبایل دی چې ښه والی چې ده. دلته که تاسو وګورئ دوستانو 18 ملي انچه چې دی د ډسپلی ده، لکه ټول هغه چې دی 18.4 او اوږدوالی مثلا چې دی زما خیال پلنوالی اوږدوالی چې ده 6.9 دی، دا هم غټه دی. مثلا ډسپلی هغې که وګورئ ښه کوالټي داره دی. او دوستانو که دلته تاسو وګورئ انډروید 10 دی پکې، مثلا په 10 کې چې و هغه کې بیا 9 و. د هوایي دغه هغه موبایل چې راغلی هغو کې 9 دی، په دوی کې دې کې چې دی انډروید 10 دی. انډروید 10 د انسټال کولو ته وایي.
ښه دوستانو دا وڅه کوي دلته که تاسو وګورئ 108 میګا پکسله یوه کامره لري 12 میګا پکسله بله کامره لري 48 میګا پکسله بله کامره لري 3D لري او دوستانو که دلته راشئ 512 GB لري رام حافظه ده تر 1000 GB پورې لري صحیح دی او دوستانو که دلته تاسو ورته وګورئ 4G دی د دې 4G مطلب باندې زه پوه نه شوم خو باټري چې ده 50,000 والټه دی ملي والټه لکه دا باټري د ټول نه قوي ترینه باټري زه په موبایلو کې اول ځل ده چې وینم دا دی دوستانو سامسونګ ګلکسي لس شل دلته به تاسو ته تصویر تاسو ته ښکاري دوستانو که تاسو د زوم کوو زوم نه شي نو خو بیا هم ډېر صفا دی څنګ باندې که وینئ هماغه شکل ښه دوستانو دا د ګلکسي اخري ماډل موبایل دوستانو دې کې نور هم راوتي دا نه ده چې دا دومره قیمت لري دې کې ارزان هم شته دی مثال که ته فرض کړه که 1 ټیرابایټ والې ده د دې هغه د قیمت د 1,15,900 روپۍ قیمت یې وښیه 15,900 یورو قیمت لري ده ډالر هم نه یورو ډالرو ته چې واړئ زما خیال 100,000 فرق پکې راځي چې لکه 14,900 شاوخوا ښه دوستانو دلته زه تاسو ته یو شی وښیم دې کې به تاسو غلط نه شئ کله هم چې تاسو ته داسې یو شی مخې ته راځي مثال دلته دا 1 ټیرابایټ چې لیکلی مثلا 10,000 GB دی که نه که دې کې تاسو فرض کړئ مثلا دلته 500 GB لیکلی که نه که 500 GB والا امکان لري چې دا 1000 روپۍ شاوخوا شي او که چېرته دې کې 200 GB والا امکان لري دا په 800-900 شي همداسې کتر کته کېږي تر 600 پورې صحیح دی راځو دوستانو دا خو هوایي د سامسونګ ګلکسي S8 دی دا نوی راغلی دوستانو دا هم نوی راغلی ده دا به زه تاسو ته وښیم چې دا کوم ماډل دی دا دی سامسونګ ګلکسي M30s یعنې سامسونګ ګلکسي M30s 3 کامرې لري او وزن یې چې دی 108 ګرامه دی دا ټول سیستم یې تاسو ته ښه سکرین باندې وینئ دوستانو اما ډېر ښکلی ډیزاین یې جوړ کړی یوه کامره چې دا مثلا کله تاسو وینئ 8 میګا پکسله ده 48 میګا پکسله ده 15 میګا پکسله ده او 3D دی ښه کوالټي داره ښه دا څه کوي هو نو دا خو له هغې نه بره دی دوستانو دلته به ګورئ د دې باټري چې ده 6,000 ده 6,000 یعنې ډېره زبردسته باټري لري دوستانو قیمت به وګورئ قیمت یې څو والا قیمت خو ډېر مناسب ده ډېر زبردست 209 ارزي دا موبایل ښه صحیح ارزي پوه شوئ دوستانو ښه دا هم نوی راغلی دوستانو دلته که تاسو ګورئ دوستانو دا انډرایډ 9 دی او 2 GB میموري لري که نور ورسره لیکلي وي دلته به راشو تر 15 GB پورې شته ده 512 GB پورې میموري لري او دوستانو 6,000 باټري لري باټري ډېره قوي ده یعنې سامسونګ دا باټري ته ښه کش ورکړی ده
دا بل 50,000 و د دې 6,000 ده دا قیمت هم ډېر قیمت دی خو زما په نظر دا موبایل چې دی بد موبایل نه دی تاسو هم کمنټ کې ولیکئ خوښوئ چې زه یې لاره پاره درته وښیم چې له کومه طریقې کولی شئ والئ ښه دا یو دوستانو مخکینی ده نوټ لاس دی نوټ 9 دی دا هم نوی راغلی دوستانو دا به هم درته وښیم دا موبایل چې ده دوستانو 398 روپۍ قیمت لري په اصل کې خو 499 دی ارزانه کړی ده 398 یعنې 400 روپۍ شاوخوا صحیح ده که وګورئ دا مابل سره دومره فرق نه لري خو اول 3 کامرې درلودې دا 4 لري خو دا تاسو ته ښکاري دوستانو صحیح دی وزن هم دغه نه کم دی یو څه ناڅه او دا به وګورو بټرۍ څو ده هغې څو دی په هر کې ویډیو شته د ویډیو به یې وګورو ډېر زبردست ښه دوستانو دا دی ګلکسي A11 ګلکسي A11 صحیح دی 6.95 ټول سکرین دی او 6.7 اوږدوالی دی 128 GB دی 6 GB رام لري رام هم ډېر صحیح ده ډبل سیم کارت خوري او دوستانو نور څه ورسره انفارمیشن نشته دی دلته به یي دوستانو دا خو امام شو 4500 باتري لري او که تاسو ته زه نور کامرې وښیم چې کامرې څو دي کامرې که ورسره لیکلي خو ډېر به ښه وي دوستانو دې سره کامرې نه دي لیکلي چې دا ولې لاندې به ورته وګورو چې لاندې هم نه دي لیکلي زه خیر دا به زه دوستانو تاسو ته یو بله ویډیو جوړه کړم چې هغه کې زه تاسو ته ښودلی شم دوستانو دا بل موبایل راغلی دی دا چې دی 11 دی که نه دلته لیکلي دي که تاسو وګورئ سامسونګ ګلکسي A11 او دا دی دوستانو سامسونګ ګلکسي 50 دا هم زبردست موبایل دی دلته که تاسو وګورئ دوستانو سامسونګ ګلکسي A50 صحیح دی سکرین یې وړوکی دی لږ او اوږدوالی باندې هم لږ وړوکی دی 128 GB ده جبي کې صحیح ده او 4 GB رام لري بلیک کلر ډبل سیم کارت انډرایډ پریمس دی سو 4K کامرا لري څلور کامرا لري ویډیو یعنې مطلب 32 میګا پکسل یوه کامرا او نورې کامرې ولې نه دي سره لیکلي دلته یې وګورئ دلته شاید وي دلته که وګورئ دوستانو دلته یې ښیي ښه 4 کامرې لري 15 میګا پکسله کامرا 8 میګا پکسل 840 15 میګا پکسله دا خو لینس دی دوستانو بد نه دی کوالټي خو یې وینئ ښه کوالټي لري او باټري هم چې ده 4000 دی چې د 11 نه سامسونګ ګلکسي A11 نه 500 کمه ده ښه دوستانو ډېرې موبایلې ده
زه به تاسو ته یو بل موبایل وښیم چې یو بل موبایل هم راغلی دی، هغه هم درته وښیم. را شو بک دلته که تاسو وګورئ دا یو اویا شو او دا نوی راغلی دوستانو، سامسونګ ګلکسي څه شی سامسونګ ګلکسي ښه دوستانو دا نوی دی، داسې راقط کېږي په مابین باندې. دی به بیا زه ویډیو هم درته وښیم. او 18 سانتي متره ټول هغه دی، 1.8 څه ده اوږدوالی دی. انډروید 10 دی او 10 میگا پکسله کامرا، 2 میگا پکسله، 16 میگا پکسله، 8 میگا پکسله کامرې خو ډېرې دي پکې. فایبر بکسونه دې وګورو چې دا به زه لږ غټ کړم. دا په څه طریقه قط کېږي؟ دا رقم راقط کېږي سم لکه بټوه داسې دی. ښه دوستانو، دې موبایل نوم دی سامسونګ ګلکسي زد فلپ. دلته په تاسو ته ښکاري دا یې نوم دی او قیمت یې تاسو ته وښیم دوستانو. قیمت یې چې دی ډېر ګران دی، 1480 روپۍ. دلته که تاسو وینئ دا 123 نه چې ورکړي، دا د میاشتې 12 میاشتو کې په هغه ورکوي، په میاشتکي روپۍ چې ورکوي که نه قطرات. ښه دوستانو، اوس یو بل موبایل درته ښیم. موبایل سامسونګ زښت یې ډېر راغلي، دا ستاسو ته ښې وښیم. بیا انشاءالله زه به یو ویډیو درته بیا جوړه کړم که وشو. 150 مې درته وښودو، 1 مې درته وښودو، فلزیټ مې هم درته وښودو، 80 مې مخکې درته ښودلی وو، او دا څومره دی؟ دا مې 50 دی. ښه اوس راځو دوستانو 2020 سامسونګ ګلکسي 20. دلته به ووایو سامسونګ ګلکسي 2020 search. ښه دوستانو، دلته که تاسو وګورئ ډېرې مختلفې موبایل راځي، خو بیا تاسو ته وښیم چې 20 کې څو ماډله دي. یو دا دی چې 800 روپۍ قیمت دی، دا به تاسو ته کولاو کړم، S20 دی. بل دی سامسونګ ګلکسي 20 دا نور به زه ختم کړم چې دا غلط نه شي. 20 دا هم 20 دی. زما په نظر 320 راغلی، صحیح ده 320 یو دا دی. او دا خو دا هم راغلی دوستانو، دا لس لایټ دی، دا هم درته وښیم. لس لایټ څنګه راځي دا کله چې ولیکو زما خیال زه ښه سرچ په خپله راځي. ښه سامسونګ نوټ لایټ دا نوی راغلی. سامسونګ اس لس دا کوم یو دی؟ خو پخوانی بدل دی. دا نوی راغلی.
دا پخوانی دی دا نوټ لټ لایس هم کولاو کړی دی قیمت یې یو شی دی ښه دوستانو دلته اوس راځو دا څه شی اوکې دا چې دی دوستانو سامسونګ ګلکسي S20 دی څه دی شل درې کلره لري شین خړ تور تاسو یې وګورئ S20 دی که نه S20 کې درې څلور رقم راغلي دي چې غلط نه شي سکرین لږ وړوکی دی لاندې انفارمیشن ته به راشو دې کې دوستانو تاسو ته شاید ښه متوجه سئ دې کې دلته ګورئ دوستانو S20 دی هم S20 دی S20 دی S20 دی خو دلته بیا اوس راغلي کېږي مثلا قیمتونه چې 1 GB 1000 GB څومره راځي 2 GB څومره راځي مثلا د انټرنټ سره زما خیال حساب دی ښه د دې د هغه وګورم چې څه شی لري دلته که تاسو وګورئ دوستانو 10 میګاپکسل زوم کامره لري تقریبا 20 منټو کې باتري ډکوي والله ښه دی بد خو نه دی سپیډ هر څه یې پکې ورکړي دي د ویډیو کوالټي ښه ده دوستانو آرام یې 8 GB دی والله آفرین سیم کارت یو سیم کارت وي ښه دا اوسو دوستانو S20 صحیح تر اوسه S20 دا یوازې غټ دی دوستانو غټ دی چې قیمت یې ډېر دی د دې دی S20 او د هغې دی هم S20 دا S20 اون لیټر ده او هغه چې ده S20 صرف دا خو مخکې ورته ښودلی وو دا هم دوستانو زما خیال هماغه دی 5G دی او دا هماغه موبایل دی کامرې دې کې ورکړي 4 میګاپکسله کامره 12 میګاپکسله کامره 12 3D لري او دوستانو سکرین یې ملت وړوکی دی ډېر ښه دی خو 9,000 باتري 4,500 باتري 4 GB رام او 1 ټیرابایټ پورې شته دی صحیح دی دا خو به هم لري خو دا هم کتلی وو ښه دوستانو دا چې دی نوټ لس لایټ دی صحیح ده یو نوټ لس خو راغلی مخکې خو دا چې د نوټ لس لایټ دی اوس ته به ښکاري مثلا دا په دې شکل د 3 کامرې لري قیمت یې ښه دی ګران دی 500 روپۍ یو کم 600 روپۍ یورو قیمت لري ها کامرې یې څنګه دي سکرین یې له کټونو وړوکی دی او ویډیو کوالټي هم بده نه ده 4,500 باتري 4 GB رام او 128 GB تر څو پورې لري ښه دوستانو دا خو هماغه دی نوټ لس لایټ
دا نوٹ لایټ سمارټ فون دی دوستانو. دې کامرې چې 3 دي اما ډیزاین یې فرق کوي. سوسو دی که څه شی دی. 900 روپۍ قیمت لري. او دوستانو دا د موبایل باره کې هغه دی کې چې ویډیو خوښه شوې وي که کوم سوال او پوښتنه لرئ لاندې کمنټ کې ولیکئ. که تاسو غواړئ چې د موبایلو ریټ وګورئ کوم موبایل غواړئ ولرئ تاسو طریقه هم دغسې به ولیکئ. سامسونګ ګلکسي لاس 15 هر څه چې تاسو غواړئ. مثلا 2020 کې ولیکئ چې 2020 کې که غواړئ صرف د پیسو سره ولیکئ تاسو صرف بیا ریټونه راځي او دا مختلف شیزو کې راځي. البته د ګوګل خپل ریټ پرایس دا تاسو وخت کې راځي دلته راځي. ګورم دا مختلف اپلیکیشن دي په دې باره کې کوم شو ان شاء الله زه به تاسو ته ویډیو ګورم. په دې ګوګل اصلي سایټ چې یا د خپل د سامسونګ سایټ چې هغه دلته راځي. دې قیمت ښیي. دا ډېر شیزونه لري باید دلته لاړ شي. تاسو ته وښیم دوستانو چې کوم ځای کې څه ښه په اسانه پرایس وښیي. لکه فرض کړئ دې ځای کې دلته به تاسو ته ښکاري. دې ځای کې وینئ چې دلته ټول پرایسونه ښیي درته. ها دوستانو بس دومره دوستانو د ګورو چې آینده کې کومه ویډیوګانې دوستانو علیکم. بس دوستانو تر بلې ویډیو الله سپارم. ښه دوستانو الله دې وکړي چې ویډیو مو خوښه شوې وي. که خوښه شوې مې حتما کوم سوال او پوښتنه لرئ لاندې کمنټ کې ولیکئ. او د یوټیوب په باره کې نوې انشاءالله آینده کې ویډیوګانې راځي هغه به انشاءالله ستاسو ډېرې خوښیږي. هیله ده چې زموږ چینل سره خوښ سبسکرایب کوم سوال او پوښتنه لرئ یا د واتساپ نمبر باندې یا په فیسبوک باندې او یا کولی شئ لاندې له ټول نه مهمه د ویډیو لاندې کمنټ وکړئ. هغه له ټول نه زه زر لیدای شم ځکه میسیجونه ډېر راځي او د ویډیو لاندې کمنټ کم راځي. هر څوک چې د ویډیو لاندې کمنټ کوي هغه کمنټ زه زر لولی شم ځکه ماته نوټیفیکیشن راځي او هغه زه کولی شم زر او میسیجونه ماته په ورځ کې ډېر راځي نشم کولی ټولو میسیجو ته جواب ورکړم په ډېره بخښنه سره اما ورکوم یې پر لږ ناوخته. تر بلې ویډیو په الله سپارم دوستانو.